لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی او چې څنګه پاسې ده او کېناسته او بیا پاسې ده بعضې مفسرین وایي دا خبره د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې خو موسی علیه السلام پې پېښ شو څنګه پاسې دی وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو به زه معافي غواړم نه کوم ویرېد هغه وخت سره او څوک پوهېږي نه خبره یې وکړه او موسی علیه السلام چې څنګه یې خبره وکړه خلک هم حیران دي چې دا ته مونږ ته څه او دا کیسه نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم یې رښتیا ووایه نو په رپېدو شوه په لرزان شوه وایي زه معافي غواړم ما غلطه وکړه دا قارون ماله پیسې راکړي دولت یې راکړي وایي خذ خو ځمکې ته وایي خذ خو ونیسه راګیری الله تېره ونیسه ځمکې ته یې وایي راوینیسه خذي وایي راوینیسه ځمکه وشلېده او دې پرې ننوت او د چغې جوړې کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې که خو موسی علیه السلام خو هم غوسناک خو په پیغمبرانو کې جذباتي و لږ غوسناک زیات رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې کونډو پورې نامه پورې مری پورې رو رو لاندې کېږي رو رو دې چغې وایي اوس ځکه نه اوس تا دولت بچ کي ځکه نه اوس تا خپل نوکران بچ کي ځکه نه اوس تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کي چغې وایي 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 اخره کې راښکه غیبې کړ او نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف کے حدیث تے دا قارون ذکر نشتا پا حدیث کے علماء وی دا تے قارون مراد دے کہ دے اسم پدا پوند بانے تاویگی اور رو لاندے روان دے اللہ والا اسم پدا ازمکہ کی سزا ورکی رب العالمین او دا چغی والی موسیٰ علیہ السلام تا چھے ماپ میں کبیا بنکم غلطی میں کڑی دا رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی ویلی دا چغی در تا ہوا تا خوارو ماپ نکو اللہ زخوی برباد کڑیو ما کتا میں مدد نوے کڑ ذکر یو عالم پجامه د پیغمبر پجامه د یو واعظ او د داعی پجامه چې دا خبرې وته دا خبرې بیا څوک چته مانی دوی برباد کړم خو تا مې مدد وکړ او الله ګوري مدد کوي قسم دې چې الله دې موقع په موقع مدد کوي د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلک دغه د تابعین وای صحابو نه پس یو تابعی چې تا په جهاد کې یو عیسائی بادشاہ ونیو او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیل و چې څنګه یې ګیر کا نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه ده باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي او بل دا دی چې ډېر بهادر دی نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو موږ له به فوج له تربیت راکړي او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي نو داسې زر یې مه وجده هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کوو که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي بهادر سړی دی ولې وجنو که نه کېده بیا به یې مړ کړو نو دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړې چې تا وجنم اوس سخت دې وجنم په سخته سزا خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو هم اسمان والا دین موږ خو عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه یې وکړل هغه ویې چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بلکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم به داسې نه کېږي بادشاہ یو دل کور پریشان ناست دی د عیسائی بادشاہ چې دا سړی خو په یوه نه کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې د عیسائی کړم او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نه لري پکار نو د دې بادشاہ یو لور وه بادشاہ ته بابا ولې پریشان
ای بچی د قرنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ماته قوم چې مو وجنا دی کوشش وکاو کدی عیسائی شنو موږ له ډېره فایده راکړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دی بادشاه ته وایي وی ماله صاحب اجازت راکړه نو دې د لپاره یو څو ورځې کې دنه عیسائی کولی شو بچی داسې به وکړی شي وی او کوم به خو ماله به اجازت راکړي زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته بدله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه ور وړي د کوټې چابي به هم ما سره بل چا سره بني غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره ډېره ښه د بادشاه د لور وم ډولی او ډول سنګار به یې مو که ځان به یې خشته که او ځان سره به یې میوې واغېښتې ډوډۍ به یې واغېشته څیزونه به یې واغېشتل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې وړل ورته به یې مخکې کېښوده ورته به ناستم وه خبرې به یې مو سره کولې مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یا ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسایي کړم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعي هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له ورکول دې جنۍ ده او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې هم کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ورته اړو توجه نه ورکوي مخ ته واړوي ځمکې ته ګوري 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي دې تابعي مسلمان ته وایي ته انسان یې او که څه بله بله ته څه شی وی او زه خو انسان یم وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې د تسخه مزېدار ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو ته را مخامخ کېږي نه ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي ته څنګه انسان یې خواهش لرې که نه لرې بلکل لرم داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه ښه درانه لرې ده خواهشاتو کې ډوب نو ما ته ولې نظر نه کوې الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم الله کم دی جنت یې الله کم دی تا الله وینې تا ته ښکاري تا وینې لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زما الله هغه دی چې زه وینم او ما وینم زه وینم ما وینم ما ته ښکاري نه زه وینم ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید ما ته قرآن و چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی هغه الله خفه کېږي دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یېرېږم دا جنۍ وی ښه داسې هم شته وی او وی ستا د ایمان دی وی دا دې ما ته مه وښایه ته یېرېږې د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او ما د دنیا خوشحالۍ راکړې زه څه نه یېرېږم ما ته هم د ایمان وښایه هغه جنۍ الله په 40 ورځ مسلمانه کړه اوس یېرېږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې لتلې ستاسو ځای کم ځای دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی پلان کې دی وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوو چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده جنۍ ورته وایي 40 دن لګېدلی وه چې په دې ګناه وکړي اوس هغه جنۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي په دغه طریقې هغه تابعین وایي ستا جنۍ په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړه الله تعالی ورته ایمان ورنصیب د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی ډېر عجیبه دی نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې وی الله زه خو یې برباد کړی یم که تا مدد نه وی کړی زه خو یې غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو نو ما چاته معاف کو الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو بې وقوف تا ته چغې والې که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو ای مسلمانانو الله ته چغې وهئ دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا اوس خو د
کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې. وی زه دغې علاقې ته لاړم. وی چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واخیسته. په دې خیال مې واخیسته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم، دا یو سعادت به راته میلاو شي. خو خلک بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی. نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړم. نږدې مې کمره واخیسته. وی سهار وختي پاڅېدم، وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو. وی د بیت المقدس جومات ته لاړم، دروازې ته دروازې رنده ده. وی خوشحاله شوم چې ده که خیر نه امام راغی نه مقتدیان، او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم. وی وخت تېر شو، ورو ورو رڼا لګېږي، څوک شته نه. یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې، او په شپېته جیره به کې دا جومات، شپېته جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلکو جرم دلته ودرېږه، اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دی کې یو موټر راغی، نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګ چې کوم ځای ګاډۍ ودرول، چې ودرو یو سړی ترې راکوش، او هغه سړي ګیره هم خریلې ده او برېت یې هم خریلې دي، او پتلونه یې چولې دی، او هغې سره چې کوم کوټ یې هغه کوټ یې هم اچولی دی، او سګرټ ورسره خوله کې دی، سګرټ راکاږي. وی هغه ځله چې بیا دې د جومات دروازه یې کوله وکړه، وی چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا وه چې ګیره خو یې او لږ جامې پرې د سړیتوب وی، جامې هم د سړیتوب نه دي، او ده سره چابیانې دي او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا موازن دی. وی چې دننه جومات ته ننوت، زه هم ننوتم، وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع. ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی، مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکم، الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه، بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه. وی په جړا سره یم خپه چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبي ازاد کړی، دا جومات او ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی. بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو، دا ورسره اسحاق علیه السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کوم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي، او په چا کې نیم سګرټ پروت دی، په چا کې بوره پرته ده، مستقل سګرټ والا خلک دی. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړه، هېڅ څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی یو دی. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډۍ راغې ودرېده. وی د هغې نه م یو سړی راکوز شو، چې راغې هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلونه یې چولی دی او کوټ یې چولی، او سرتور سر ګیره نشته، برېت نشته، پتلون دی، او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات کې امامتۍ ته ور مخکې شو، هغه هم هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن. وی په 3 کسان د سهار مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وایي چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وی ما وی که نه یم خو خبره خلاصه شو، که ویم چې یم خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یم؟ نو ما ته وایي چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو وی ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه، هغه بیت المقدس یهودو لاس ته لاړه او که نه لاړ د یهود. اوس موږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد. یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی هغه سبب ختم کا. یو مثال درکوم، کوي کې چې سپی پرېوځي، دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په څه به پاکېږي؟ که ته دا وایې چې دعاګانې کوم چې خدای د اوبه پاکې کړي او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي؟ نه پاکېږي. که دا وایې چې برقې ته وباسم او ډېرې برقې م چې سپې نه وباسې په دې پاکېږي؟ یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي؟ سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپي وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دي هغه ته لرې کا، پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشه کې مبتلا دي، اوس هم دغې خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغې خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي.
دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي د هغه ښځه یهودنه وه ښځه یهودنه نو کوم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو سبب نه لري که چغې وو عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی ولې پرې دومره قهر او غضب د خدای راغی مونږ خفه یو مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به مونږ د بیت المقدس په تلو اوس هم خفه یو دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې لیکن ظلمونه څونه کېدل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه اوس څونه ګناهونه مونږ کوو بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي خفه کېږي ما انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو فحاشي ګورو هلکانو جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي بربند فلمونه دي بربند فوټوان دي او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي کوله او مخ سره جنکۍ ګرځي هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي په مرې کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي نو دا خو د خدای قهر او غضب دی که په مختلفو شکلونو کې را روان دي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي ابلا ختم نی چې بل به راځي او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي دا خو تسبیح دي د ملغلرو د مزي وی چې دا تار وشلېږي دا تار چې دلته وشلی ده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي یو دانې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه بلې پسې بله دانه وی د ملغلرې تار کې دا اوشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي یو پسې بله بلې پسې بله دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روان ګراني شوه جي بجلي نشته ګرمي شوه جي او دا ډینګي وارث دي او دا پینګي وارث دي او دا پلانکي وایرس دي او دا دي او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکي دي او دا بدامني ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده ټول د الله نه مونږ لري یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی یا ایها الذین ای د ایمان خاوندانو څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله مال ما درکړ بچي ما درکړل دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه ومن يفعل ذلك چې څوک داسې کار کوي اولئک هم الخاسرون ما ته نقصان نشي رسول زیان او تاوان خپل ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره زه به لرې شم زما مدد به لرې شیطان به ورسره ملګری کوم ومن یکن الشیطان له قرینا چې شیطان یې ملګری شو ګورې خراب ملګری دی دنه خراب ملګری بل نشته ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا زمانه غافل شو دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی کله یو بیماری کله بله بیماری کله د بچي ټینشن کله د مال ټینشن کله د بل هم ورته پاره بیا کوي ونحشره یوم القیامة اعمى قیامت پر ورځ په دا سترګو ړوند پاسي قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا زه خو دنیا کې روغ ومه دا ړوند ولې پیدا شو وی دا ما آیاتونه درغلي اتتک آیاتنا فنسیتها تا یې کړل وکذلک اليوم تنسوا زما مې نرونو توبه وباسئ الله ته دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسئ غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کړي خراب دوست دی هغه سره مه کښېنئ تعلقات ختم کړه دعوت الی الله چلوه دعوت الی الله چلوه تبلیغ الی الله چلوه خلک نیکۍ ته راوبله خلک د نیکانو ملګري کا خلک خدای ته راوبله نیکانو خلکو سره ناسته پاسته وکړه دا د بچ کېدو لاره علماء سره ناسته وکړه صلحاو سره ناسته وکړه مدرسو سره تعلق قایم کړه بچونه حافظان جوړ کړه بچونه عالمان جوړ کړه جماعتونو سره مددونه وکړي او خو مجلسونو کې کښېنئ غلطو مجلسونو کې مه کښېنئ غلط مجلس دی توبه ترې وباسه الله به معافي کوي والا که داسې نه نو د خدای قهر و غضب چرته تللی نه دی
او دې دا ورته دې سامان